دوستانو چې اوس کوم سپی راپسې رانیسي په مړو کړي به یو چې زه له سپي نه ډېر ډارېږم. وراره چیرې د قصاب ماما کور کې دی وایي شه ملک زخمونه به پټوي کړي د امنیت نه بعد د خلکو د ژوند رفاه دپاره آبادیانې دي انشاءالله د هر شي د سړکو د کلینیکو د مکتبو پیشنهادونه هم کړي دي څه را روان دي او څه به انشاءالله وشي. چې ورته وایي د مزبین سره د کابل مربوط دی نو دې خواته سروبي سره د تګاو سره او خان اجرا دی نو داسې موږ مر لرو الحمدلله په ټولو ساحو باندې زموږ کنټرول شته دی او هېڅ نوی مشکل نشته. شپه ورځ موږ موټر د تاسې زلغوزي غټ دي که خواږه دي دا راته ووایه. زموږ هم غټ دي هم خواږه دي. بازار لري؟ بالکل بازار لري. کابل کې هم خرڅېږي انشاءالله. دلته اوس هغه یو کیلو زلغوزي 100 روپۍ قیمت ده. دې بازار کې نه پیدا کېږي نه دا ډېر قیمتي شی دی. در مسابقات هم بردیم بچه را از علاسای که کابل بردیم یکی در سطح ولایت کاپیسا که انشالله 14 مدال آوردیم برای ولسوالی علاسای. څنګه را دلته امنیتي وضعیت څنګه دلته خلک آزاده ګشت گزار کوي سي کنه؟ هو الحمدلله څه خبر نشته انشاءالله امارت چې راغلی بیخي خلک ډاډمن دي ډاډمن ګرځي څه خبر نشته. پولیس بالکل هر څونه سرمایه او هر څونه شته چې په هر ملک کې ولري په د پردي په ملک کې هیڅ پیدا نه لري اخره کې به څه نامده چې راوځي لکه زه ته خالي لاس راوتم په خپل وطن کې کډیر کم سرمایه گذاري وکړي نو ان شاء الله چې آینده ته به د اولاد یا د ته اوسېږي شپه او هغه ته چې راشي هغه نجراب کار دی نجراب غواړي وکړي خلکو ته نجراب دې چې نه کاري دومره نږدې تاسې نجراب سره بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مارکلای کوم خوشاله م چې زه تواب مزه یو ځل بیا د لری ولسوالي یعنی د علاسای ولسوالي سه د کاپیسا ولایت یو له ولسوالي څخه د دغه جنا تاسو سره زه په هغه کې ما په لاین کې ما قدرمنو دوستانو د ونی کې ما وختل سي تاسو ته داسې ولسوالي دروخه ما سي هغه ولسوالي ته ډیر کم خلک ورغلي دي او د نوم نه به تاسو خبري غلمه دوستانو غواړم چې تاسو وترمو لیدونکو ته دغه ولسوالي د ولسوال او همدارنګه نور چارواکو او د سیمې د خلکو نظریات تاسو ته وړم. هغه دوستانو هیوادوالو نه ډیر مننه کوم چې موږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینه سره ګوري زموږ خبرونه سبسکرایبي لایکي شیر کی دوی نه ډیر مننه. اوس بلار سو ادارې ته چې هغه اصول د سری سه موږ باید اول ولسوال صاحب سره یو هغه وکړو روغبړ وکړو یو تعارف سره وکړو بالغ نه به لاړ سو سیمې ته او خلکو نظریات مو ولري مو سره وسی. زمون رهبر دی اطاعت بکړو زمون د زړه سر دی اطاعت بکړو زمون د زړه سر دی
مولوی حیبت الله زمون رهبر دی اطاعت بیکړو زمونږ د زړه سر دی اطاعت بیکړو زمونږ نوم ارشد الله ثاقب دی د علسۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تقریبا میاشت کېږي چې دلته ولسوال په صفت راغلی یم. مخکې 2 کاله د پیسېدو کې وم، هغې نه مخکې هم دلته ولسوال یم. اوس 2 کاله چې هلته مې وظیفه تېر کړه، هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم. اول خو دا خو تقریبا چې همغه اول کال د فتح شو، مغه یو میاشت بعد ولسوال په صفت د علسۍ ولسوالۍ ته راغلم. نو داسې موضوع ده، لومړیتوبونه کې اول د ټولو نه امنیت دی. امنیت نه بعد د خلکو د ژوند رفاه دپاره آبادیانې دي. انشاءالله د هر شي د سړکو، د کلینیکو، د مکتبو پیشنهادونه هم کړي دي، څه را روان دي او څه به انشاءالله وشي. نو وخت سره سړی نور خپله پوهېږي چې څومره د ګنجایش د عمارت انشاءالله موږ سره وعدې هم کړي دي. د ولس رفاه دپاره موږ کوششونه کوو. لومړیتوبونه هم مدارس، مکاتب، کلینیکونه او سړکونه دي. او اراضي او غرایزه ده. د کاپیسا به داسې اوم اتم برخه تشکیلوي. نسبتا د کوبند نه بعد اراضي د دې بعضو ولسوالیو نه غټ دی، تګا او نجراو نه به کم وي. او 150 نه واړه او غټ ډېر کلي دي. او مالکان موږ څو کلیو باندې هغه کړي، 3 او 4 کلي عمر کړي. د ټول مالکان 80 کسه دي. او خلکو ته هم سفارشتونه د نمایندګانو، د ولس نمایندګانو ته هم دا وي چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو اکثره قضایات چې راځي همغه همالته حل کړي په نرمۍ سره. او که بیا د جرګو د لارې که بیا نه کېږي، نو بیا د ولسوالۍ ته چې راجع کېږي هغه موږ هم بیا هم ګورو، خلکو ته توصیه کوو چې زه یو 4 مولوي صاحبان یا 4 سپین ږیرې به کښېنو، دا هر شي که نه بیا نو قضا ته حواله کوو. قضا پوهېږي موږ منابع د علسۍ دا تقریبا 3 حوزې لري. یوه حوزه 2 حوزه کې زراعتي ځمکه کمه ده، او هلته غرونو کې جلغوزي او چهارمغز دا شیان دي. خو نسبتا ټول علسۍ کې زراعتي ځمکه کمه ده. مرکز کې بیا لږ انارو باغونه یې داسې یو 15% به یې ډېر نه دي. نور بیا د زراعتي ځمکه ده، خو ځمکه دومره ډېره نه ده. دلته بیا د جلغوزي نشته. مرکزي حوزه دا 2 حوزه نور چې دي لږ لږ غرونو کې جلغوزي لري. د دوی ژوند همدغسې زراعت باندې دی او لږ د بازار کې تشبثاتو باندې دی، بازار کاروبار باندې دی. صحي مراکز څومره فعاله دي او همدارنګه تعلیمي مراکز، مکتبونه او مدرسې؟ مدرسې خو 30 دي زما په خیال محلي هغه سره. او صحي مراکز 4 غټ مراکز دي چې یو CHC دی او نور 3 BC دي. 2 BC دي، یو CHC دی، نور 2-3 سب سنټرونه دي 4 پورې. دا صحي مراکز دي. او لیسې هم موږ 4 لیسې لرو، یو 4-5 ټول 14 دي چې ابتدایي او هغه لرو متوسطي. دا کله چې محترم والي صاحب سره ګورئ او یو شفاخانه منظور شوی چې دغه ځای کې 50 بسترې قرارداد هم شوی، تعمیر افتتاح نه ده شوی چې د جمعې کې کېدای شي کار ونه کړي، نو کار به شروع شي. والي صاحب سره چې ولس سره به چلند ښه کوئ، د ولس خدمت به کوئ. دا د والي صاحب مشورې او د ولس اکثر خواست چې دي هغه دی سړکونه دي، ځکه دا اکثر بغیر د ولسوالۍ نه نور مواصلاتي لارې چې دي ټول خامه دي او بعضې وخت کې تلفات هم راځي. یو سړک خو انشاءالله چې نږدې وخت کې به افتتاح شي د شپې طرف ته پوخ، او دا نور مرکز مواصلاتي لارې چې د حلقوي هغه دي کلو لارې دي او د سکینو دا لا پاتې دي چې انشاءالله دا او د ټولو ولسه دا خواهش دی د مسؤلینو نه، او چې هغوی خو ما ته وایي، زه د ټولو امارت مسؤلینو ته وایم چې د دوی مشکلات باید حل شي. خو انشاءالله تمه شته، ځکه وعدې موږ سره شوي دي. داسې د فتحې نه بعد یو نیم داسې استنادي دیوالونه یو 2-3 ځای شوي، یو 2 بند جوړ شوي، بندونه جوړ شوي. خو داسې خاص اوس را روان دی، ما ویل چې را روان هم تکې به دا یو سړک دی چې 8.5 کیلومتره دی، 600
وسو میلیونه پورې تقریبا د هغې بودیجه د هغه به انشاءالله شروع کېږي. خبرتي شبکې سلام 3 پایې چې یو دلته مرکز کې 2 شپې درې کې ولګېدل، افغان بیسي مسکین کې ده. انشاءالله چې دا فعال شي، یو هلته شپې بره چې دغه دا فعاله شوی نه دی، شبکې چې فعال شي انشاءالله دا مشکل به د مخابراتي مشکل تقریبا په حل کېدو دی. او برق موضوع دا 2 کاله مخکې پایې راوړی دی، ما زه ومه چې لګولی مو، نور مسله پاتې د اوس کوشش کوو، خو د برق چې دی مرکزه پورې منظور شوی، کېدای شي چې دا هم د اول کال دی هغه کې 1415 کې شروع شي، داسې وعدې شوي دي انشاءالله العزیز. امنیتي وضعیت څنګه ده؟ امنیتي که سړی وایي 100% دا 100% په یو ځای کې هم نه خو یاره 95-98% پورې امنیت دی الحمدلله، هېڅ مشکل نشته چې هر چېرې ځې او راځې خبره نشته. دلته بیا وایي چې وروست کوونکي دي سر ولایت امضا کړي، هغه خوا د پولیس افیسا دغه ما مکتوب وایي ولایت وروست کوونکي بیا معلومه خو هغه هیبت الله زمون رهبر دی، اطاعت بکړو زمون. زه ملا رستم بوتچکان د لساید ولسوالۍ د زراعت مدیر یم. ملا رستم صاحب ته دا راته ووایه چې دلته په دغه ولسوالۍ کې تاسې څومره توانېدلي چې خلکو ته په زراعت په برخه کې خدمات وکړي او خلک څومره د تاسې اوامرو او بالاخره د تاسې ادارې ته ژمن دي؟ انشاءالله العزیز ټول لسای ولسوالۍ بزګران، دهقانان او موږ هغې ته وخت په وخت میاشت په میاشت موږ هغې ته هدایت او راهنمایي ورته کوو د کرنې په بخش کې. نو هر د ځنګلاتو د حفاظت دپاره موږ د هغې سره ګام په ګام موږ هغې خدمت ته حاضر یو او د غاصبانو مخنیوي دپاره هم موږ ولاړ یو. هېڅ چاته موږ اجازه نه ورکوو چې دا ماتې ځمکې کې څوک غصب وکړي یا څوک تصرفات وکړي. مدیر صاحب دلته د زڼغوزۍ میلې په موږ خوړی سي یا نه؟ زڼغوزي په موږ خوړی سي یا نه؟ خوړلی هو، هر وخت چې تاسې غواړئ دلته انشاءالله دلته اماده چېرته به لاړ شو زڼغوزي به وخورو چې هم بوتشکانې وخوري هم تواب هم مزه یې دواړه په شریکه؟ چېرته چې ته وایې همغلته انشاءالله ځو. داسې جای نه لرو چې تر اوسه پورې زڼغوزي پاتې کې؟ یاره ولې نه لرو، ټول دغه غرني دغه غریزي علاقه نه ده په بر ټول انشاءالله جانغوزیو نه ډکه ساحه ده. د تاسې دغه اراضي یعنې زراعتي اراضي خصوصا ځنګلات په دغو کې خلک آزاده ګشت گزار کوی سي یا نه؟ امنیتي مشکلات خو به نه هلته؟ بالکل داسې شپه یې که ورځې داسې هر څوک کولی چې آزاد هلته ګشت گزار وکړي، هېڅ مشکلات نشته. زموږ امنیت بشپړ د فتح نه مخکې زموږ امنیت فعال و. د الاسای هغه زڼغوزي ښې دي که د خوست ده؟ د الاسای زڼغوزي ښه دي، خوست څه پکار دي؟ د تاسې زڼغوزي غټ دي که خواږه دي؟ دا راته ووایه. زموږ هم غټ دي هم خواږه دي. بازار لري؟ بالکل بازار لري، کابل کې هم خرڅېږي انشاءالله. دلته اوس هغه یو کیلو زڼغوزي څو روپۍ قیمت ده؟ دې بازار کې نه پیدا کېږي، نه دا ډېر قیمتي شی دی، دې بازار کې نه پیدا کېږي. یعنې اوس په کالسا کې نه پیدا کېږي زڼغوزي؟ یو په کورو کې به بازار کې نشته. يرغلګر کفر ځواکونو ته خطر دی، اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی. يرغلګر کفر ځواکونو ته خطر دی. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. خوب هستی جان؟ جور قراری؟ نام چی است؟ نامم خالد سعیدی. خالد سعیدی صاحب خود در اینجا در ولسوالی الاسا چی مسئولیت داری؟ چی وظیفه داری؟ مدیر اجرایی ولسوالی الاسا هستم، در ضمن مدیر اجرایی جای کلاب هم دارم، کلاب ورزشی. در مورد کلاب گپ بزن. کلاب ورزشی مبارزات آزاد است، چون که ما وقت 2 سال شد که اینجا وظیفه اجرا میکنم. در 2 سال که آمدم هیچ به نام کلاب به نام مبارزات چیزی وجود نداشت. باز خواستم که چیزی که از دست توانم میامد یک کلاب اینجا بنیان گذاری کنم با نام کامپ تمرینی خالد سعیدی که 2 دور مسابقات هم بردیم بچه را از الاسای که کابل بردیم، یکی در سطح ولایت کاپیسا که انشالله 14 مدال آوردیم برای ولسوالی الاسای و دیگه انشالله بازم کوشش خود میکنیم که دستاورده بسیار زیاد داشته باشیم به ولسوالی الاسای. چند نفر شاگرد دارین مجموعاً؟ شاگرد تقریبا 30 نفر میاد 35 نفر. در چند تایم وارد تدریس میدین؟ یک تایم است، از 3 تا نماز شام است. ماشاءالله ماشاءالله. از طرف ولسوالی از طرف
ادارات دولتی ولسوالی علاسای شما تشویق میشین، امکانات و تجهیزات چیزی که ضرورت است برای ورزشکارا براتان برابر میکنن؟ خوب از گزاره میشه. خب از طرف ما تربیت بدنی یک ذات توشک برای ما روان کرده دیگه، و همکاری نیست که ورزشکارا باید رشد کنن. ورزشکارا پیام چی است برای جوانای ولسوالی علاسای؟ پیام ما این است که بیان در کنار ما ورزش کنن، در جای برسن، در افغانستان، در سطح افغان، خارج از کشور برن مسابقه کنن، دستاورد برای علاسای داشته باشن، چون که از علاسای هیچ ورزشکار نداشته بودن. یک نام دستاورد قوی برای ولسوالی علاسای برن، کمربند برن، مدال برن، باعث افتخار برای ملت و مجاهد قرار شهید پرور علاسای شوند. شهيد أخطر منصور غش بدري أخلي حق لاري مجاهد الأخبر سردي تعال بيكرو زمون قد زر سردي حق لاري مجاهد الأخبر سردي تعال بيكرو زمون قد زر سردي اتعاد بيكرو زمون قد زر سردي مولوي هيبة الله زمون هر مومن افغان په سر سترګو منلی مجاهد او هم وارث د پیغمبر دی اطاعت وکړو زمونږ د زړه سر دی مجاهد او هم وارث د پیغمبر دی اطاعت وکړو زمونږ د زړه سر دی. تاسې ته اوس تاسې ټول ملګرو ته ښه راغلاست وایم. الله مو هر کله راولي. زه عیسی خان فاتح فعلا د اعلی سید امنیه قمندان په حیث دلته یم. زما تقریبا 21 میاشتې شلې دلته. نو دا د مشرانو لزومدید دی. زه مخکې دې نه کوبان کې وم. د اول د فتح کې په عیسی اول کې په مرکز کې ولسوال، بعد د 2 میاشتو بیا لاړم عیسی اول کې ولسوال وم. بیا ته ما ته څه مریضي را پېښه شوه، بیا ته ما استعفا وکړه، بیا لاړم کوبند. داسې د لنډ وخت دپاره د والي صاحب په امر باندې 15-20 ورځې، خو هلته پاتې شلم. هله فقط تقریبا 17-18 میاشتې ما په کوبند کې خدمت وکړو. بیا د حاجي صاحب عثمان په وخت کې د هغې د لزومدید بیا ماته کړې چې لاړ شه اعلی سید، موږ اطاعت کوو، که په کور هم کښېنه اطاعت کوو، که وظیفې ته هم لېږي اطاعت کوو، که په هر ولایت هم لېږي، که په خارج ته هم لېږي، زموږ د اطاعت مسله ده. نو الحمدلله کوم مجاهدین کوم مسلمانان چې 2 هدف یې درلودل که نه، یو شهادت، بله پیروزي. که پیروزي هم پیروزي ده او که شهادت یې دا هم پیروزي ده. نو دغه ورځ خو هېچا داسې ذهن کې نه ګرځېدله. حتی تاسې هم د دې ثاني شاهد وایي چې په افغانستان کې داسې وخت راشي چې زه به راشم د اعلی سید یو قمندان د امنیه په حیث. نو الحمدلله چې د مجاهدینو نیتونه پاک او مسلمانانو دعاګانو ملت دعاګانې ورسره وي او الله پاک ورسره مدد و نصرت وکړو چې د 20 کاله انقلاب او دومره شهیدان چې موږ ورکړي دي، نو خدای نن نتیجه ده چې زه نن دلته آزاد او ته هم راسره داسې ناست یې او په تمام افغانستان کې شپه ورځ تاسې هم سفر کوئ، موږ هم سفر کوو. دا څوک نه وایي چې دا مسله دی او که دا خالص الله دی. نو دغه الحمدلله دا د امارت قرباني برکت دی او د مجاهدینو او د دې عام خلکو پشتیوانی دی، دعاګانې دي او د الله پاک مدد و نصرت چې دا پیروزي راغله او د فتح راغله. نو الحمدلله په دې باندې باید موږ شکر وکړو هر وخت هر ساعت کې او د دې شکرانګي ادا کړو. او د مشران دی ویلي الحمدلله موږ کاپیسا کې د مخکې د تېر امارت کې او اوس هم الحمدلله ډېر ښه مشران دي، که والي صاحب دی، که قمندان صاحب دی، که هر څوک موږ ته راشي الحمدلله ډېر ښه امین سړی راځي. او دا دونه قمندانان مشران چې موږ سره دلته راغلي او تېر شوي دي الحمدلله ټوله موږ سره داسې د ورورولي غوندې ژوند کړی دی. ماشاءالله الحمدلله زموږ خو داسې نه ده لکه مخکې جمهوریت ټول اعلی سید هر څه هر ولسوال د خپل په ولسوالۍ، هر قمندان د خپل په قمندانۍ مربوطاتو باندې ټولو باندې کنټرول لري.
زمونږ سدري دي سکین ورته وایي براغجان لغمان سره او خاطر نورستان سره دې خواته کوټي ورته وایي د موزبین سره د کابل مربوط دی نو دې خواته سروبي سره د تګاو سره او خانجرا دی نو داسې مونږ مر لرو الحمدلله په ټولو ساحو باندې زمونږ کنټرول شته دی او هېڅ نوی مشکل نشته شپه ورځ مونږ موټر عام کسان مجاهدین ګزمې پیرې هر څه روان دي هېڅ مشکل مونږ په هلسه کې خو بیخي مشکل نه لرو الحمدلله په ټول افغانستان کې مشکل نشته نو مخکې دې ویلې که نه چې عفو مومي زمونږ الحمدلله په امارات کې په حکومت کې ټول مشران علما دي چې کوم عالم ستا امیر وي هغه به هېڅ کار نه خطا کېږي اوله خبره چې تا ویل عفو مومي نو که عفو مومي نه وای زمونږ به کور په کور اوس دښمنیانې کور په کور صحیح داسې دښمنیانې به وی که نه چې ورځ کې به 100 150 400 200 500 پورې مړه کېدل خو د دې دښمنیانو پایله به بیا ډېره سخته وه ځکه اوس زما یتیم هم حکومت ورته هماغه 2000 یا 2500 روپۍ ورکوي د اربکي یتیم ته یې ورکوي د دې کونډه اوس په موږ باندې حق د تعلیم او تربیه او د نفقې لري که نه لري که دغه نور مړ کولې دا به څه کېدل د دې ته به چا ورکوله خو الحمدلله موږ هم خوشحاله یاستو اگر که زموږ ډېر ملګري شهیدان شوي زما په تپه کې په 1 ساعت کې په 1.5 ساعت کې باران مولوي صاحب د دې ثانیې زموږ والي صاحب 23 ملګري زموږ په بیس کې شهیدان شول تپې بیس کې په 1 ساعت کې چې موږ اوله شپه ونیو 9 بجو کې په موږ باندې بمبار شروع شو نو هغه خلک دلته ګرځي زما شهیدان یې اغوستي دي پایه کې ځوړن کړي دي زما شهیدان یې واغوستل د تیږو سره په سرونه باندې تیږو سره ووهل سرونه یې ورته چخپیر کړل اور یې ورته واچو زما خور زما خورایه مثلا زما وراره دی درس نشو ویلی د دې اربکیانو نن هلته راسره ازاده ګرځي څه نتیجه د عفو ده عفو ده اطاعت د امیر ده اطاعت د امیر دی دا یو مسله بله مسله دی ویلې چې امنیت یوازې د پولیس د حکومت کار دی که عام خلک که عام سړی که عام خلک دا ملت در سره نه وي دا خلک در سره همکاري ونه کړي نو ته دغه خپله قمنداني کې هم ته امنیت نشي راوستلی نو الحمدلله موږ سره مخکې ما هم خلک ښه پوره پر همکار وو او اوس هم همکار دي که غل پیدا شي که پوډري پیدا شي که مخالف پیدا شي اول خو نشته مخالف یو غل او پوډري یو ځای کې نیمه غلا چې دا الحمدلله شپه ورځ موږ سره 40 ساعتو کې رابطه کې دي او موږ هم خدمت کې یاستو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوم مې ملا محمد شعیب مسلم دی د لسې قومندانۍ د جزایي دوسیو د تعقیب امیر یا مسؤل په حیث باندې ماشاءالله څومره دلته تاسو د جنایي پیښو مخه نیولې او دوسیې په کوم شکل دي څه رقم نه حل کړي لله الحمد یوازې د لسې ولسوالۍ نه البته د افغانستان په ټوله کې چې خبره وکړو امارت اسلامي خپلو دندو ته ژمن دی کوشش کوي همیش دپاره چې د جرایمو مخنیوی وکړي یعنې جرم ترسره نه شي یا که خصوصا خپل په ولسوالۍ خبره وکړو د لسې قومندانۍ یا د لسې ولسوالۍ دا یو غرنۍ ولسوالۍ ده او چې هغه درو ته تګ و راتګ چې دی لږ ذره مشکلات لري یعنې ترانسپورټي ستونزې ډېرې لري خو بیا هم الحمدلله موږ 2 سمتونه لرو چې یو ته د سمت اول ویل کېږي او دویم ته سمت دویم ویل کېږي نو په هغه ځای کې چې پخوا په نسبت باندې اوس جرایم که 0 ته نه دي رسېدلي نو 0 ته نږدې شوي دي ځکه چې زموږ هلته امنیتي مشکلات نه لرو الحمدلله اوس امنیتي مسؤلین هلته ځای پر ځای شوي دي شپه ورځ چې دی د دې ولس او د دې ملت په خدمت کې دي نو الحمدلله چې د ستونزو یا د جرایمو کچه په ټوله کې ډېره کمه شوې ماشاءالله د پولیس تعریف څه ده تاسو په نظر پولیس په حقیقت کې په ساده اصطلاح دا د ټولنې خدمتګار پولیس چې دی شپه ورځ باید دی آماده اوسیږي او دا یعنې د رخصتي نه لري دی باید د خپل د خدمت د ټولنې په خدمت کې اخته اوسیږي که د هغه د اختر ورځ اوسیږي د جمعې ورځ اوسیږي شپه یې که ورځې د دې ولس خدمت باید وکړي د فاتح صاحب په ارتباط یو لنډ نظر وکړي
ستاسو د امنیت قومنده حاجي صاحب اسحاق خان فاتح داسې یو کس دی چې یوازې نه چې زه په دې باندې که زه نظر ورکړم په دې باندې به ډېرو وخته ضرورت اوسېږي خو په لنډو کې به ووایم چې دا داسې یو کس دی جهادي شخصیت دی چې ډېرې قربانیانې شخصي مالي ورکړي دي او ملګري چې دی د ده په قیادت کې چې دی قربانیګانې ورکړي دي او د دې په څنګ کې دومره به درته وایم چې فاتح صاحب زه چې خبر شوی یم خپل شخصي ملکیت چې هغې ته فلرنۍ ځمکه وایي ده خرڅه کړې ده په هغې باندې جهاد په دوران کې اسلحه یې رانیولې ده نو ده خپل مال و سر چې دی د امارت نه قربان کړی دی او اوس هم په همدغه خدمتونو کې قربانیو کې دی لګیا دی څنګه ښې خیر خره ده قراري ده خیر نوم دې چې ده او چیرې کاروبار کې دا کوم ځای ده نوم مې رباني دی دا د کاپیسا ولایت دی الاسای ولسوالۍ دی بازار دی د بازار د تعمیر هډه دی همدلته دکانداري کوو دکان هم ګل فروشي او کتاب فروشي دی څنګه ده دلته امنیتي وضعیت څنګه دلته خلک آزاده ګشت ګزار کوی شي که نه هو الحمدلله هېڅ خبر نه شي انشاءالله امارت چې راغلی بیخي خلک ډاډمن دي ډاډمن ګرځي څه خبر نه شي پولیس څنګه دي داسې په نظامي لباسونو کې او داسې په ګزمې کې یا نه دلته بازار کې شاوخوا ګزمه د شپې او د ورځې مجهزه ده څه خبر نه شي انشاءالله دلته تاسې تفریح سیمې لري هلته خلک ازاده تللی شي یا نه ولې نه ازاده تللی شي مثلا کوم ځایونه لري تاسې تفریح چې ښې مناظر ولري منظرې ولري بره خوا بره بیا شپې او سپي ناخوا طرف ته چې ځې بیا ښه ښه ځایونه لري دې خوا ته نشته خو اوس فعلا داسې وضعیت هغه دی کاروبار څنګه ده دلته په بازار کې الحمدلله زموږ کار ښه چلیږي سودا مودام کېږي د دې چې نرخ او د مرکز محمود راقي نرخ څومره تفاوت لري یاره زه چې فکر کوم هلته به قیمت وي دلته رضانه ده یعنې دلته دکانداران ډېر په انصاف دي هم په انصاف دي او دلته نور خلک پیسې نه لري مجبور دي چې په ارزانه بیه ورته ورکړي هوا څنګه ده دلته سړه ده که ګرمه ده دلته کابل کې خو ډېره هوا یخي نه کابل نه بیا هوا دلته ښه ده انشاءالله دلته ښه ده دلته کوم ډول میوې کېږي دلته په هغه کې په الاسای ولسوالۍ کې میوې داسې خاصه میوه انار دی او داسې نور خاصه داسې دومره غټ غټ باغونه نشته تاسې وایي زڼغوزي هم لرئ که نه زڼغوزي بیا وره شپې دره کې اسکین دره کې دې هاخوا ده څه کال یې تاسې زڼغوزي وخوړل یا نه نه مونږ خو ما نه خپل نه دی خوړلی خو نورو خلکو تجارانو اخیستی دی اوس پورې بند دی نرخ ارزانه شوی دی پرې اوس به یو کیلو زڼغوزي څو څه وي یا د هغې نه پوه نه یم خبر نه یې ته چې کاروبار کې زه خپله دکانداري ګل فروشي ده د عطرو کارونه دي کتاب فروشي ورسره ګلان خرڅېږي عطرونه خرڅېږي هو ښه دی شکر دی الحمدلله ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه له تا نه قربان دې شم کور دې آباد خیر قدرمنو دوستانو د کاپیسا ولایت ښکلې ولسوالۍ تګاب کې یم او دلته غواړم چې تاسې ته قدرمنو دوستانو یو بله خپرونه هم وړاندې کړم زموږ د خپرونې لومړۍ موضوع ده د قصاب خان الله سره هغه ځانګړې مرکه چې تېرو خپرونو کې قدرمنو دوستانو په د ولسوالۍ په مقام کې د سره معرفي شوم او سړی له خبرو نه داسې معلومېده چې تکړه سړی ده ډېر کاروباري سړی ده او ډېر زحمتونو تکلیفونه ویستلي ده د سره یو ځانګړې مرکه کومه نو هیله ده چې دغه راپور یا ګزارش چې تاسې ته موږ وړاندې کوو په څو برخو کې دا تر پای پورې وګورئ هغه دوستانو هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوو قدرمنو دوستانو د قصاب خان الله کور یا د کور مخې ته ولاړ یم دغه شنه دروازه ده او دا کور ده او دا دې سیمې ته چې وایي هغه نوبهار وایي چې نوابه قدرمنو دوستانو ما نوبهار موږ یو خپرونه په هغه کې ثبته کړې وه یو هوټل کې هغه نوبهار و یو ټک ټک به وکړو دوستانو چې اوس کوم سپی راپسې رانیسي په مډو کړي به یو چې زه له سپي نه ډېر ډارېږم وراره چیرې د قصاب ماما کور کې دی شه قدرمنو دوستانو اوس خان الله قصاب ته ورځو دا په ماما کېږي
د سره به یو ځانګړې مرکه یې دلته به وګورو چې د سره د موږ ژبه برابرېږي که نه موږ سره پاتې سي دوستانو ریډیونه خدای په ما خبره سي السلام علیکم سلام الله استاد څنګه کې ته بچی خیر خیر د قراری د بخیر استاد کې خیر خیر د قدرمن دوست والا دوست د لیدونکو ویلې وای قصاب ما سره و بل برکه ما وکړه یو خو کړی و د سره دا دوه السلام علیکم کله مې څنګه کې استاد کې خیر خیر د بخیر اړوال کې خیر خیر د خیر السلام علیکم سره مې کې خیر خیر د خیر قراری د اړوال سره د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو اوس د موږ خبرونه شروع کیږي صحیح ده کنه اوس شروع کیږي دا ده قدرمنو دوستانو خان الله داسې قصاب داسې په افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې انډیوالان لري شهرت لري د ده په هغه تاریخي منظر کنه منظر ورته وایي په منظر باندې به وغږیږو او دغه دوست هم څه ده تا نوم چیرې ډېر حاجي نور احمد حاجي نور احمد به هم وغږوو چې راځي مهرباني نه موږ پاس وکړ نه ده هغه به بیا پاسته وکړو هغه به بیا پاسته وکړو اوس راسه چې دا د خواږه خبرې او دغه ښایسته ویښتان قدرمنو دوستانو چې العالمین د تلاوت کې الله ورکړه راوړه الله دې ستاسو په جنات آخرت حسنه ژوندۍ کړي قصاب قانون الله سدا وای داسې هغه ښایسته ویښتان لري ته ګورو دوستانو مونږ کې خو دغه هغه نشته ستاسو نیک نظر یا په 1 لک نفرو کې که داسې ګفتګو لري سترګې ستاسو ښایسته دي چې مونږ درته ښایسته ښکارو خاطم انډیوالان ناستي السلام علیکم ستړي مه شئ ساعت به د خیر وخیرت د قراري ده دغه سړی څوک دی له شاته دغه یو ماما دی دغه یو انځر کوچی دی زموږ او شاته هغه شاته خو دوستان دي هغه ته وګوره چې بس قاري صاحب دی او بل شمشیر خان دی او جنت خان دی او دا نور دوه د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو ډیر به خبرې نه کومه دوی به په خپله خوږه ژبه ځانونه تاسو د درو پېژني بیا به لاړ شو اصلي موضوع ته وعلیکم ورحمت الله وبرکاته روزانه جوړې خیرت دی زه قصاب خان الله یم دا بل لور چې مې دا نور احمد خان دی نور احمد خان ته لیدونکو ته دا خبره شریکه کړي چې څنګه خان الله دغه سن ته رسېدلی ده د ده په سن دغه په ټول د آیات کې دا ژوند کې د شروع نه تر هغه پورې دغه اوسه پورې د خپل تاریخي منظر باندې د لږ معلومات ورکړي لیدونکو ته دا معلومات د وړکي نه په کارو باندې مصروف وي بالاخره تر اوسه پورې دغه حالات ته رسېدلی دغه حالات خو بس دغه پلار قصابي پلار قصاب نو پلار مې یاده کړی خو موږ هم دې نه قصابان بس دغه دی دا مسایل مې ګوره چې دا وړکی دی دغه نه قصابي شروع تا د 1900 پورې خو دا خپل شغل باندې موږ شکر باسو نو یعنې له شروع نه تر اخره پورې تا قصابي کړې ده یاره خو بیا هم پکې د پاکستان پیاده وطن دی بېچارهګۍ دا پاکستان مروت لکۍ نه موخان راوښتي دي پنجاب نه پیاده هغې وخت کې موټر کم معلومه و داسې بس دغه د زردادیانو وخت کې به م په دې پله پټ باس او په هغې چې پاټکونه او دا شیان چې رښتیا خبرې په خدای چې یو ځای کې مې هغه ماما مې هغه ته ناست اوښان را ناصر پاټک نه د چمن هغه لاندې تېرول د لغمان په لاندې چې دا مینه ما ولیدل ما ویل خدایه دا څه په غضب دې ځان افته کړو خو نو هغه کارونه دي نو اوس خو شکر دی الحمدلله داسې نظام راغلی دی وخت راغلی دی چې څلور دېرش ولایتونو کې ډېر په خوشحالۍ ډېر په مینه او په محبت په سلیمت ګرځېدلی شي خان الله دغه راته ووایه چې هغه د مالو کومه برخه د تا په قصابي کې ډېره خوښېږي چې هغه نوشیجان کې او زیاتره د تا په قصابي کې کوم مالونه ته هغه کې قصابي کې خبره داسې ده چې مال کې ټوله غوښه دا خو بېچارهګۍ ده یورین به یورین اخلي هغه خو مېلمه لري یورین پسې ورخطا غیر د ورانو نه نو ټوله غوښه د مال د مزې ده کسپندر دی خو د ورانو نه رالنډې کمر نه ونیسه تا د ورمېږه پورې دا غوښه شیریني لري دغه ورون چې دی دا شیریني نه دی ما ته یو چا ویلي وای وا دا د غاړې غوښه وا دا به ډېره مزه لري اصلي مزه سړی نه لري هغه مابین کې هډوکی لري هغه چې کله پخه شي هغه هډوکی چې وزبېښي لکه بسته پسه چې د خوړلی او په دنیا شیانو کې په دنیا شیانو کې ته بې دانه انار به بېرته را پیدا کړو نو په ویټامین څه شی لري په دنیا کې غوښه او انار یې لري د الله کتاب کې دې ګوره بېشک حاجي صاحب نور احمد ته لیدونکو ته ځان وپېژنه څوک یې او د تا
څنګه دغه د سره انډیوالي شوې ده د انډیوالي په څه رقم ده وروري په څه رقم ده خو چا راته ویلي وای حاجي صاحب نور احمد خان الله قصاب سره داسې یو انډیوالي لري ورونی دواړه بلاکه یاد دته ورو ښکاري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی تب راغلاس وایو زه نور احمد د کاپیسا ولایت د تګاو اوسېدونکی د کرم خېلو بس د ده سره چې مې وروري شروع شوې ده ډېر وخت شو تقریبا چې یو بل سره شناخته وو خو بالاخره د انډیوالي نه وروري ته ورسېدله نو یو بل سره ډېر صمیمانه ژوند تېروو نو د تګاو خلک د وطن خلک وطن کې یو بل سره که صمیمانه نه اوسېږي بیا وروري هم نه کېږي خو مونږ دواړه انشاءالله چې یو بل ته ښه صادقه یو د ټلیفون په مسکال باندې وای یو بل ته ځان رسوي دا خبره نه څه خبره انشاءالله چې بیخي خالي یو خبر باندې چې خبر شو هم ځانو څخه رسوو چې لا ټلیفون مسکال خو یو وسیله ده د انډیوالي یو راز وایي ډېر په ما خبره باندې دی ولاړ بس ډېر راز به په دې کې اوسېږي د صداقت چې صادق وي صادق اوسېږي انډیوالان هو بالکل قصاب یو صادق سړی دی چې خپله په دې ځای کې مثل نه لري نو دا ټول خلکو ته معلوم هم دی چې صادق ځوان دی وکه یعنی مشتری ته دی د مشتری په خواکه ورکړي که په خپله خواکه ولا غوښه خو که درته ووایم نو چې د قصابي کوي نامې بالا وایي غوښه خو ورکوي خو قصاب خو بیا چې مهماتو نه شي او ګپ دې پکې وي اشنا نه کېږي هغه غوښه خپله خرڅوي چې رقم ته یې ورکوي خلکو ته خو لیکن ښه غوښه ورکوي دی بیا دی څه رقم دی خو نو بیا صادق سړی صادق دا صداقت یې هم دې کې معلومېږي چې دی بالکل پکې غلطي نه کوي یوه دوه کې کړی دی نه په قصابي کې بس دونه ګزاره خپله پرې چرخولې ده چې دغه د یو میلمه اجره او یو ښه بد چې د بهر نه څوک راشي د میلمه خدمت کولی شي نو دغه دی دغه ځای ته پکې رسېدلی دی خو عمر دی همدا شی چې باید دغونه وکړي چې د خلکو خدمت وکړی شي نه که عمر نو چېرته دی مهمه خبره دا ده وایي ډېر میلمه دوسته ده او بل په څنګ کې مجاهدینو ته وایي خدمت کړی ده میلمه دوستي خو نو د ټول تګاو ته معلومه ده او ټول خلک هم پېژني چې دی څه رقم میلمه دوسته دی او په ضمن کې چې دغه کوم بندیان و د تعولات چې راغله تعولاتو د بندیان ټول د کور ته راوځي 300 یا 400 کسانو دا ټولو ته د داسې مېمان نوازي کړې ده چې یعنې مثل نه لري د ټولو ته جامې کړي دي د ټولو اصلاحات یې کړي دي ټول یې دلته د شپې ساتلي دي بس هر یو ته تقریبا د خپل ځای پورې کرایه ورکړې ده او رخصت کړي دي قصاب خان الله ماما دا راته وایه چې واده دې کړی ده څو بچي لري څو ودونه لري او څنګه دغه زمنو یا لورګانې دې څه رقم تربیه کړي دي په کوم هغه باندې کومه روحیه باندې روحیات دې ته وایي دا خو ټول یو شی به درته جانو دا د العالمین په لاس کې دي ولاکه قصاب تربیه وکړي ته د وکړي بل وکړي دا هر څه کوي هغه پاک الله کوي که ښه کوي هم همغه کوي که پاچای کوي که ګدی کوي که زه تا ته چاباب جوړ کړم یو کوټه راکړې ته یې نه وکړه خو یقین به ونه چاباب کېدی خو دا هر څه دا دومره و چې باران شي په ناوې ستړي شو زه خدای چې دغه خدای موږ ته راکړې ده ماشاءالله نو زامن شته دي خدای فضل دی یو دلته ډاکټر نه شهید که دا خلق راغله چې ما دا د قمندان د فرقې زوی دی دا معجز ما دی عبدالمجید ته مې کړې سرکان ته د زنګوالي دا چې دا ټول افغانستان ما ته راکړي زه خو اولاد نه خرڅوم دا د خدای سره دښمني ده چې تېې کوې چې ته اولاد خرڅوې هغې ما سره څه دي د هغه د سفرو د جلال آباد د تګاوې او یو دولانې په هغې کې دي یو جرمني کې دی یو لندن کې دی او یو دا نلته ځای کې دی پیسې درته رالیږي انا اوس قصاب خان الله اوس قصاب چې راونه لېږي چاته مې لېږي خو خود مې ما ته رالیږي نیکسالي ابا دلته بندیان په شا ګرځي قضا کې ډوډۍ خو ورده ورکوي ور به یې کې انډواده دا څلور دېرش ولایتو د بندیانو ته انشاءالله دا پته شته چې قصاب یعنې لېږل تا کړي دي تا به پیسې مصرف پې کړی دی چې دوی رسېدلي دي بس خو نو دغه به درته دروغ وایم زه بګرام کې بندي وم چې راغلم دلته دا زامن هغه یو لا تولات نه مخکې تللی و هغه ته لندن ته تللی و او دا بل دغه دې وخت کې ما ته ویلي و کاکا دوه ما لاله ومه انډیواله په دې پرده نه کېږي ولا ما اجازه نه مرخه کوم زه خپله قصابي زده کوم ولې نه کاکا په دې باندې موږ کار نه کړي هغه رسېدلی جرمني کې 15 کاله د بندیخانه به تېره کړې ده په هغه هغه کې بګرام کې قدمونو دوستانو ولا چې ډېر ظالم او ډېر دام چې رښتیا خبره دغه په مدن پلان دوه دقیقو کې وغږېږه څه رقم چای څنګه ونیولې خبره خو داسې ده دلته لنډ منطقه کې وم ځای کې خو اصلي زه پوهېږم چې لکه دا چاپه ما پسې راغلي وه چې دلته به طالبان ډېر راټولي خو یا وطني شیطان چې هر څه کوي دلته چې جاسوس نه وای ولې سکیر نه وای روسیې ته خبر دی چې موږ خپله جاسوس نه وای څه خبر دی چې هغه یو ملګری دی د رایش راغلی زرقاوي سره مسله وغیم کې سرګل نومېده هغې ویل هغه عاجزۍ ته نه زما زده چې هغه چې لاړو عاجزۍ ته انډواله سبا یې مې کتلې چاپه راغله انډواله
دغه راووتلم یو مرض بالعلاج کې څه مظلوم وای هغه اسکو ابتدایي دی رمباړې وهلې چې او ورته زموږ قاري پرویز ماما جلا شهادت قبول کړي هغې قلات دروازې ته هغه ایښې وې دا زینې په وره کې دا 220 ټانګه راغلي قسم په خدای موږ ته خو یو شی چالان کړي چې داسې تیزونه ټرته کې دی وشتې طالبانو والوځول هغلته ملا ناظري کوه زما یو انډیوال چې خبر شو هغې ورته هلته ټانګ والوځول که موږ خو هغه ته دې ګلو شرکت ته چې هغې ټانګ والوځول استیاق ته یې یوړو ورکه خو هغه ظالمانه وه چې موږ ته خپل وطني دا د کافر نه ډېر بدتر هغه وو خو زه ورکوی پرېږدو به یې څه به یې کوو دا که موږ د هغې په شان شو بیا زموږ حاجي صاحب نور احمد ما ته داسې خبره راغله چې دا موږ هېوادوال دوستان هغه خلک چې په خارج کې دي دوی خو دا خبرې د تاسې اوري دا راته وایي چې سرمایه ګزاري په خپل وطن کې کوي که پردي وطن کې موږ خو د تا له خبرو نه داسې پیدا کړو چې یعنې پردي وطن کې چې سرمایه ګزاري سړی کوي آخر به ورنه پاتې کېږي ته اوس دغه پیام دې چې د خپلو هېوادوالو ته بالکل هر څونه سرمایه او هر څونه شته چې په هر ملک کې ولري په د پردي په ملک کې هېڅ پیدا نه لري اخره کې به ترې نامده چې راوځي لکه زه ترې خالي لاس راوتی یم په خپل وطن کې که ډېره کمه سرمایه ګزاري وکړي نو انشاءالله چې آینده ته به د اولادو یا د خپل وطنوالو ته ډېره په ګټه حسابېږي او که یې د ځای کې برکت په هم کوي او د خپل د وطن سرمایه ګزاري دا نو یو خاص خوند لري او دغه امارات چې د امارات خو ډېر خوشحاله اوسېږو چې خلکو ته دا موقع مساعده کړې ده چې ټول خلک راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي یعنې یو روپۍ به هم خیانت نه کېږي او خپل په کاروبار باندې به مخ ته ځي پخوا به چې مالیه کې خلکو نه پیسې اخیستلې په کم دوکان باندې 100 روپۍ دوکان به مو مالیه پور اخیستله اوس د امیرالمؤمنین په فرمان سره د 100 لکه روپۍ نه کم سرمایه هغو نه وایي مالیه ما اخلي ته ویې د خپل وطن باندې سور افتخار کې خپل حکومت باندې خپل امارات باندې دغه یو خبره وکړه الحمدلله دغه کوم حکومت چې موږ ته خدای اوس راکړی دی اوس بهلال برحاله دی دا حکومت خو زموږ په عمر به خو موږ نه ولیدلی چې په افغانستان کې داسې عادل حکومت راشي چې د ټولو خلکو حق په حقدار ورسېږي نو اوس ډېر ترې نه خوشحاله اوسېږو که خپل کاروبار کوو موږ ته کوم مزاحمت څوک نه کوي او آزاد خپل کار کولی شي 10 کاله بعد که همدغه حکومت وي او همدغه رقم روان وي افغانستان به ته څه رقم هغه کې مقایسه کې له نورې دنیا سره نړۍ کې باټم انشاءالله چې 10 کاله بعد به ته افغانستان په یو بله جامه او په بله بڼه به یې وینې که دغه حکومت خدای پاتې کو باقي وو نو داسې سنې ته به رسېږي لکه یو بل ملک خارج ته چې تللی افغانستان به دغونه ښایسته کېږي که دا خلک پکې انشاءالله حاکمان هلته ماشاءالله دا یم په څه شي ځه دا یم په څه شي دا یم په انار دا په انارو اوس د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو حاجي صاحب نور احمد او حاجي صاحب خان الله هغې څه کړه د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو دا د قصاب خان الله هغه میمنخانه یا وجره یا ډیره داسې دلته د دوستانو لپاره نړیوال خپلو نړیوالانو لپاره دا ځای جوړ کړی ده خو 2 منزل خطر کې ودایتې پسته تی پوسته ورسېدل ته سرمایه ګزاري په کار نه ده بس همداسې سوري پاتې ده خو اوس خو دې قراري د دې چې ته پلان لري چې دا ځای جوړ کړي که اوس جوړ شوی ده حاجي صاحب نور احمد دې چې نه به ښه خوند هم کړي دا منظرې قصاب خان الله دې ټول تګاو ته اعلان کړی چې دا نه دی چې احمد دی که محمود دی دلته راځئ ځای د حفاظت شته دی فرانسویانو به د تاسې کور به سخت هغه لاندې نیولی وو هغه چې ورته ترسود ورته وایي چې ورته وایي طاقت لري به تعقیب وو همیشه دغه پاس پیزو لاندې دا کور دی بازار منطقه ده او ټول یې دا وشته تکه امنیت والا او دام په شپه به ته موږ غوښتلي بندیانول به روزانه یې د دې خو بس هغه په کار ول معلومات بس ته به یې غوښتلې چې دغه پرون دې چا سره ولیدل نن دې چا سره ولیده تی غوښتلې تحقیقات به درنه کوو چې بیا چا سره دي یو سړی راغی وایي د امنیت پسې ګرځي زه خپله د حکومت قرار اچوم ما خو خیر مونږ چې پیدا کولې خو بجې دغې په هغې نور مجاهدینو خوړلې عبدالعزیز غالب مولوي صاحب ویلې ویلې دا وجه په هر رقم چې ویل دا خلک ولې رسېږي هغه خو دا ښه دی چې دی واخلي ویږي چې دا وطن باندې کله چې 15 کاله ته بندي وې د امارت د مشرانو لخوا او مجاهدینو لخوا ته حمایت کېدلې کله د تا پوښتنه کوله
ولا دا پښتنه چې داسې کوم شی کوي نو چې پښتنه ونه کوي داسې خو دغه سړی نه راځي و ته لس کې ورکړې له خو څه کړې قدرمنو دوستانو دا وجرا دا غار د سوري به پټ کړي خدا به سوري هم د څه پاتې سوي دي شیشه ټوله ماتې دي او دا سلور کاله سي امارات کامیاب شوی ده نو بیا نو تاسې دلته نظري ته خو کړی نه ده نو هغه ګوره هغه چې پرې دي هغه قبیز دی زه ورته که دا لیدونکو ته وښیم هغه بیز دی لا همدغه چې نه فیرونه کول که دا شکه پاس وه هماغه پاس بیز نه دغه پاس بیز هماغه ته به شي کالیا بیز زو لاړ بسو کاته بسو راځئ لاړ ځئ ختم به ته وکړي دوستانو د خان الله قصاب هغه خو ګوري کنه دای چې د دې چې ته تور چوي چې وي دا چې دا میلمخانه برنډي ته ګوره هوغه هغه شاته ګوره هوغه محکمه ده هغه چې دغه مخکې کلینیک او خو مدرسه ته جوړه خو دا هغه کلینیک دی نور سره فساد خلکو دا اوس هغه چې مدرسه ده او هغه ولسوالۍ ده ګوره لدی چې ولسوالۍ ښکاري هغه ځکه نو ولسوالۍ ګوره هغه ولسوالۍ ده او هو چې د میاګل جان هغه مسجد دی هغه صبر ونی پکې ښکاري غاټ هغه د میاګل جان هغه مسجد دی بدراو دی او دغه بیا مې اخیلو کوټه د شي ورته وي دغه سکین دی الله سه سکین وي شپه او هغه ته چې راشي هغه نجراف کاری دی راشه چې غواړي نجراب غواړي وکړي خلکو ته نجراب دې چې نه کاري دومره نږدې تاسې نجراب سره موږ نجراب باندې 3 ساعته تیر کړل چې لاږي نه راوړو دلته دا خو بلاخانه ده که نه ورته دې لښکاري دا ګوره د نجراب غونډۍ دي دا ګوره دا د نجراب غونډۍ کومې دي هغه د نجراب غونډۍ دغه نیالګي باندې ګوره هغه نیالګي او صبر مونږ موبایل کې چې دی هغه نجراب دی خای نجراب ده څو ساعت هلته رسېږي تاسې نجراب ته موټر په پیاده به یا یو 2 ساعته لاره په موټر کې به یا یو نیم ساعت لاره ښه نجراب ته دا ګوره دا سکین شپې د خواته دی دا ګوره سکین ورته وایي چې وایي هو دا سیر ده دا ګوره جلسه راځه دا ماته نه کې دیجه نه دا دیجه نه دا زموږ خپل عزیزي منطقه هلته ګوره پوستې دي بېزونو واغر کې هغه پوستې د تاسې مخامخ هغه عزیزي دی زموږ ګوره هغه غونډۍ چې ښکاري نو راخېلو هغه ورته وایي هغه ګوره هلته بېزونه وو دلته داسې جنګونه تېر شوي دي چې دلته قورغل کې چې د حد نه د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د موږ په خپرونه کې دغه ډېر مهم او اصلي مطالب قصاب خان الله تاسو ته ویلې چې دلته رښتیا واقعا څوک هغه کېدای نه سوی په دې منطقې کې بېجا ګشت گزار کوی نه سوی له یوې خوانه تعقیب کېدل به نو دلته به کله چې خان الله استاد به د امارات په ګټه یعنې د مجاهدینو په ګټه فعالیت درلوده د دغه کور دلته وو حتما دی هغه د جمهوریت خلکو نه وو دا یې مې نه وو او 15 کاله بالاخره بندیتوب کې تېر کړ بیچاره او ډېر زحمتونه مې ایستلي دي اوس هم هماسې تکړه ده ماشاءالله ځوان ده او بس او ټول خلک دې پېژني ټول دا ته یو مجاهد د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو یو څوک دغلته د حاجي صاحب خان الله قصاب انډیوال ده د یو شی ویلي وایي زه یو خبره درته کومه چې هغه د پای خبره ده چې دی بچي وایي راځي چې ورته ورسو کامرانې چیرې روان یې راځه ودرېږه ازه سړی مې چې څنګه ښې خیر خو راته قراري ده راځه لږ مخکې راسه دغه چې کې به ودرېږې ښه څه شی دې ویلې کېنه مې هیوادوالو ته ښکلي هیوادوالو ته او ډېره مننه ده ستاسې روان افغان یوټیوب چینل کارکنانو ته دوم په دا هیله ده چې زه خواهش کوم د دې وطنوالو عزتمنو تجارانو نه چې ډېر ښه نظام راغلی او ډېر ښایسته امن راغلی دی هیله دا ده چې ډاډه او باغیرته باتوره
ایمانداري سرمایه‌ګذاري وکړي په افغانستان کې چې دا وطن ډېر ځورېدلی دی ډېر تکه شوی دی نو دا ډېره مننه د مشرانو نه چې دوی ته هم توجه شي موږ ډېر افتخار کوو چې د اسلامي نظام راغلی او ډېر خوشحاله یاستو ځکه چې داسې نظام تا لیدلی و په عمر کې نه خو چېرته دا خو ډېر هغه نظام دی اسلامي نظام دی دوم زموږ د دین په باره کې هم الله پاک نوره محتظم کېږي د دین اسلامي په هغه طریقه کې که نه یعنې ولاړ دي حکومت سره نو بلکل ولا اسلام سره ولاړ یو حکومت سره امارات سره ولاړ یو په دې باندې چې شرعي نظام دی تاسې اصلا د اسلام ته ولاړ یئ بلکل موږ اصلا طرفدار د اسلام یاستو اول طرفدار د اسلام یا حکومت خو بلکل دی هغې ته خو بس بلکل اشغبل اسلام طرفدار یو شرعي نظام دی بس د دې تابعدار یاست